په هرات ولایت کې په لسګونه ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې او مسلکي روزنه به ورته ورکول شي. یا د زده کړې د یوه خیریه بنسټ له لوري 90 تنه ځوانانو ته د کمپیوټر، موبایل جوړولو او خیاطي په برخو کې په وړیا ډول ورکول کیږي او په ټولو برخو کې ورته د پام وړ زمینه سازي کړې ده. یا ټولګي د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چتر لاندې د خیریه بنسټ لخوا پیل شول چې د 6 میاشتو په موده کې به په ذکر شوو برخو کې په مسلکي ډول سره وروزل شي او په راتلونکي کې به له دغه لارې وکولای شي چې خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټي. سه صنف فن و حرفه است، شامل خیاطی، تعمیرات موبایل و آموزش کامپیوتر. صنوف آموزش کامپیوتر به مدت 3 ماه است و صنوف خیاطی و تعمیرات موبایل به مدت 6 ماه است که در طی 6 ماه به تعداد 90 تن اینا این آموزش ها فرا میگیرن انشاءالله و به جامعه تقدیم خواهند شد. د وړیا زده کړو په دغه ټولګیو کې په زده کړو بوخت ځوانان وایي خوښ دي چې په وړیا توګه ورته یاد ټولګي جوړ شوي او کولای شي چې پرته له کوم لګښت په مختلفو برخو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په راتلونکي کې ترې د ژوند د سمون لپاره استفاده وکړي. اگر ما به کورس‌های دیگه می‌رفتیم و چند جای هم ما برفتیم به خاطر از اینکه هزینه اینا بالا بود و خیلی دنبال از این گشتیم که یک جای حداقل باشه که هزینه کمتر داشته باشه حداقل یا برای ما رایگان باشه و ما خیلی خوشحالیم که اینجا برای ما فراهم شده که ما بتونستیم اینجا رایگان بیایم کورس کامپیوتر یاد بگیریم. از این کار ما نداشتیم که مثلا برای ما آزمایشگاه مثلا ما بریم بخونیم ولی پولی ما از این نداشتیم. الان یک بنیاد خیری به ما پیدا شد که مثلا ما میتونیم راحت بریم مال بخش موبایل و به طریق رایگان مثلا ما استفاده کنیم در مدت 6 ماه. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسئولین وایي په روان 1403 کال کې 2500 ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده چې یو شمېر یې فارغ شوي او ګڼ یې لا هم په زده کړو باندې بوخت دي. تقریبا په مجموع کې ویلی سو چې په د 1403 کې د 2500 نفر انشاءالله موږ د مؤسساتو د بنیادو د کار مجتمعي په شمول انشاءالله 2500 نفر موږ پوره کولی سو چې فارغ یې کړو. خو په یادو ټولګیو کې په زده کړو بوخت ځوانان لا هم اندېښمن دي او وایي د زده کړو له پای ته رسولو وروسته به د امکاناتو نشتون له امله ونه شي کولی چې په زده مسلکونو کې ځان ته کاروبار برابر کړي. دوی وایي که یې په یاده برخه کې هم د زده کړو په څیر لاسنیوي وشي راتلونکي کې به د ځان په شمول کورنیو ته د هغوی له تمې سره سمه ګټه وټه وکړي او د ټولنې د اوږو بار به نه وي.